نو دوستانو په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل یو سیمې کارت نه بل سیمې کارت ته په ډېره اسانۍ سره پیسې ولېږئ. د ټولو شبکو دپاره مې تاسو لپاره هغه کوډونه راوړي چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل یو سیمې کارت نه بل سیمې کارت ته پیسې ولېږئ. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. دلته به تاسو راسئ، مکمله درته ښودلې ده. دا دی دوستانو، دلته تاسو لیدلی شئ دا کومې شبکې چې د افغانستان د مکملو شبکو ده. دغه کوډونه مې درته راوړي چې په لومړي سر کې د افغان بیسیم شبکه ده، یعنې د افغان سیم د یوه سیم څخه بل سیم ته چې موږ کله پیسې لېږو همدغه کوډ په واسطه موږ کولی شو. دا کوډ څنګه *444*1 همدغه موبایل شمېره به ولیکو، د هغه نه پس به تاسو د پیسو اندازه وپیدا کړئ. کله چې دغه تاسو ولېږئ د تایید لپاره به *444*2 زینه وکړئ چې پیسې تایید شي، تاسو غواړئ چې ولېږئ. همدارنګه دا د روشن دپاره دغه کوډ دی، همدارنګه د MTN دپاره دغه کوډ دی، د سلام دپاره دغه کوډ دی، همدارنګه د اتصالات دپاره. نو دوستان دغه مکمله طریقه ده. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل ته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې د تاسو هر ویډیو پر وخت ورسېږي. سلام او سپارم، خدای مو